موسی علیه السلام له یو ځل یو سړی راغی او خاص ملګری یو د موسی علیه السلام وی زما یو سوال دی او دا به د الله نه رالکې څه سوال دی لکه وی چې زما متعلق سبا بله ورځ څه کار کېږي وروستو زمانه کې مستقبل ورته وایي چې زه پرې مخکې خبرېږم هلکه دا غورې مناسب نه دی الله د هر چا نه وروستو ژوند پټ کړی ما ته پته نشته چې ګنټه پس به څه کېږي ما ته پته نشته چې سار به څه کېږي ما ته پته نشته چې بېګاله به څه کېږي دا خدای پټ کړی دی کې د الله حکمت دی وروستو یو منټ پس هم پته نشته 2 منټه پس هم نه ما ته پته شته او نه تا ته پته شته چې زما بچي سره څه کېږي ما سره څه کېږي زما مال سره څه کېږي زما چرګوړي سره او زما ګډ او چیلی سره مال سره څه کېږي دا خدای پټ کړي په دې کې د الله حکمت نه موسی علیه السلام ته هغه وایي چې نه بس ماله دغه سوال ته خو د الله رازدار یې تا در خو الله پټې پټې خبرې کوي نو ماله به دا سوال د خدای نه کوې موسی علیه السلام یې را مجبوره کړه هغه هم لکې دا راله چې ته ګورو الله خو دا شی پټ کړی دی خو چې دې کې څه حکمت دی څه راز دی په دې کې ولې یو انسان ته الله دا نه ښایي چې سار نه به څه کېږي او بله ورځ به څه کېږي پیغمبر دی ورته هر څه معلوم دی الله ورته ډېر څیزونه ښودلي ډېر څیزونه خو دې راز نه هم نه دی خبر ملګری هم خاص ملګری دی الله نه یې سوال وکړ الله زما دا پلانکې امتي دی د ده مطالب چې څه کېږي سبا بېګا وروسته زمانه کې الله دې پرې مخکې خبره وه الله ورته وفرمیل موسی ورته ووایه چې زه به کوم سوال قبول کړم ستا نه خو دې کې ګورې خیر نشته دې کې ما حکمتونه دي دا ما پټ ساتلي دې نه ما نه پیغمبر خبر کړی او نه له دې نه زه انسان خبر وم هېڅوک هم نه خبر صرف ما ته پاتې فرشتې په دې باندې دې خبرې کړې نه موسی علیه السلام الله ته کلکه الله درنه سوال کوم خیر دا ولا ده قبول ده ده مطالب وی ده قبول نه سړي ته وی دا ستا متعلق چې څه کېږي ته به پرې مخکې خبرې کوې بله ورځ ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه به سبا بله ورځ مري دعا قبوله شوه زر یې اس ته پړي نه ونیو منډی ته یې بوته میلې ته او خرڅ یې کړه پیسې یې نغدې کړه راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو وی چې په دې دوا قبلېدو کې د خیر نشته ما ته پکې څونه خیر راورسېد په ما ته پته نه وې لګېدلې چې زما اس مري نو اس به مړ شوی بلا تاوان به مې شوي چې پرې خبر شوم دعا دې قبوله شوه چې پرې خبر شوم اس مې بوته په منډی کې مې خرڅ کړه پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا مري موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي ده ته خو ډېره فایده ورسېده دا خو به یو انسان ته پته لګي چې سار له زما دا نقصان دی دا د هغې نه به ځان بچ کوي سوچ کې پرېږده د الله دې کې ستا څه حکمت دی بله ورځ ورته پته ولګېده یو غلام دی ستا هغه بس جمعې په ورځ به مري فورا غلام یې بوته منډی ته او په نغدو یې خرڅ کړه او خوشحاله دې پیسې جیب کې واچولې او موسی علیه السلام ته راغی وی تا خو خیر پکې نشته دا پکې بل خیر راته پته ولګېده چې زما یو غلام د قیمتي جمعې په ورځ مثلا مري به زر مې بوته منډی کې خرڅ مې کړه دا پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا چې په چا مې خرڅ کړو هغه پیش او کاري پیش یا موسی علیه السلام حیران دی خدایه سړی ورته وایي ګوره ابو که دا پته نه وه نو بله ورځ به مې اس مړو بیا به مې د جمعې په ورځ مړیې مړو څونه تاوان به مې شوی تا راله د الله نه دعا وغوښته الله دعا قبوله کړه اس پیسې د دواړو نغدې چې څو ورځې پس تېرې شوې نو ورته پته ولګېده چې مثلا د خالي په ورځ به زه مرم چې دا ورته پته ولګېده دغه دی چې موسی علیه السلام پسې راخطا شو ای د خدای پیغمبره ما ته خدای علم راغی چې په پلانکې ورځ به زه مرم هله شا به خدای پاک ته ووایم چې په ارام کښېناست ګوره الله دا شی پټ کړی که دا ته دا پته ولګېده چې میاشت پس به زه مرم په خدای که دا میاشت ته ډوډۍ مه خورئ هر وخت به په جړه او انګولا او خلک د مرګ نه وروستو درېیمې کوي تا به مخکې درېیمې او څلورمې کوي خلک د مرګ نه وروستو یو بل ته دعاګانو له ځي او بیا به د ټولې خویندې او میندې تاله د مرګ نه مخکې دعاګانو له راتلې چې په پلانکي ورځ پلانکي سړی به مري لوی غوغا به نه به چا کار کولی شو نه به چا روزګار کولی شو نه به څوک پټي ته تلل سبا مې هغه ګاونډي مري بله ورځ مې دغه ترور زوی مري په بله ورځ مې دغه نیا مري په بله ورځ مې دغه کاکا مري بس یو بل له به تل په دې کلو کې صاحبه دا وروستو چې خلک دا دوه درې ورځې مړو پسې دي دا به میاشت مخکې یو بل له تل او دوا وکړې به داسې مري امینه ته نه تا نه یاد دا قصې به الله پټ ساتي موسی علیه السلام نه راغی الله ته سوال وکړه هله شا په بله ورځ مرمه حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه یا الله ادما خو امتي دی هغه ته خو دا خبره تا ښکاره کړه چې بل ورځ مري الله بچی کا الله ورته وفرمیل ای موسی ما تا ته نه وایي چې دې کې خیر نشته زما یو قانون دی الله فرمایي یو سړی ګناه وکړي او غلطي وکړي او ما خفه کړي یو مصیبت د هغه په سر ورغورځوم بیا مې پرې رحم راشي نو هغه مصیبت د هغه په مال ورغورځوم زه زه دا مال به وله لږ هلاک کړم دا اس به وله مړ کړم دا مرۍ به وله مړ کړم دا 1,00,000 روپۍ تاواني به یې کړم دې به بچ کړم دا پرې زما رحم راغی
په دې سړي باندې زما غضب را روان د یو غلطي کړې وه د هغې غلطۍ د وجې نه زما قهر او غضب د ده په سر را روان و دغسې دی رحم مې پرې راغی چې دا خو مسلمان نو راشه دا مصیبت د ده نه لر کړه په دې اس یې ور وغورځوه یو اس به وله مړ کړمه لږ به یې خفه کړمه ده دا موله ډېره نو د خو اس هر که خرڅ کړه خفګان خو ونه لید دا مصیبت یې بیا په سر ور روان بیا پې در مونږ رحم راغی مونږ وې راشه دا مصیبت وله په دې مرئي ور وغورځوه یو مرئي وله مړ کړه چې دې باندې لږ دړمن شي نو دا موله ډېره ده توبې به وبس نو ده خو هغه مرئي خرڅ کړه هغه دړه یې ونه لیده اوس بل څه پاتې نه دي چې دا مصیبت پرې ور واچوي هم د دغه سر پاتې دی ورته ویې کفن دلته تیار کړه په دغه ورځ به خامخا